ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوو ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره اسمانو په پیدا کولو د ځمکې کې واختلاف الليل والنهار او په اختلاف د شپې او د ورځې کې په اوږدوالي په لنډوالي په رڼا او په تیاره په سړوالي په ګرموالي والفلک التي تجري في البحر او په روانېدلو دغه کښتۍ کې چې تګ کوي په دریاب کې اوړي تا کوي بیمایان په ناس په هغه شي سره چې خلک ګټه تر اخري په یو کښتۍ کې څومره مالونه نقل کیږي وما انزل الله من السماء او هغه چې الله نازل کړي دی له طرفه د اسمان نه چې هغه عبارت من ما اندي اوبونه چې باران ده الله دې رحم بارانونه وکړي قحطۍ د کویان اکثره وچوه فاحيا به الارض او بیا ژوندۍ کې الله په دغه باران باندې ځکه بعد موتها پس د مړوالي نه چې ځکه واخش وچی دای مرګ ده او بیرته الله په باران باندې راشنه کې وبص فيها من كل دابه او چې خار کړی دی الله په دغه ځکه کې هر قسم حیوانات وتصریف الرياح او په ګرځولو بدلولو دی بادو کې وصحاب المسخر او په اوریس کې چې مسخر کړی شوی د بین السماء والارض ما بین اسمان او د ځکه کې لا آیات لقوم يعقلون دلائل وحدانیت دي هغه قوم نه چې عقل لري ومن الناس او زید د خلقنا من اغذوت يتخذ من دون الله چې دوی نسبت دي الله تعالی نه انداز نور شریکان دی غو عبادت کوي يحبونهم دایمینه کوي د بوتانو سره هم که حب الله لکه مینه دي دی الله سره مشرک هغه چاته وی چې الله هم مني نور خدایان هم مني نو چې مني ټول برابر بولی دي الله تعالی سره چې څنګه محبت کوي دی سره دغه کوي يحبونهم که حب الله دا ویا دی حال دواړه د خدای نه سوا نور خدایان مني دی نور خدایان سره داسې محبت کوي لکه دی الله سره چې محبت کوي خود مسلمانانو محبت دی الله سره ډېر کلک د دې تر محبت ولې دوی د بوتانو سره محبت کوي دی الله سره محبت کوي خو چې کله د سختۍ وخت راشي بیا بوت ترویر شي ا دې بوت محبت دې کمزورې ده بیا الله ته زاري شروع کی او مسلمان دی لوګي او د تند د صحت د مرض د راحت د زحمت په هر حال کې یو الله سره تعلق لري یو تفسیر دوم تفسیر بعض کفار مشرکین دی الله سره شریکان دي چې دی غوسره د محبت کوي لکه مسلمانان چې دی الله سره محبت کوي خو د مسلمانانو محبت دی الله سره ډېر کلک د دې تر محبت خپل بوتان سره ولې چې ورځ د قیامت شي الله تعالی د طرف نه اعلان وشي چا چې د بت سره مين او بت ته سجدي کوله المر د سپمې د ستوري سجدي کوله لکه هندوان غویانو ته سجدي کوله چې هر چی چې ته چا سجدي کړی دي لاړ دي چې د خپل معبود سره جهنم ته چې چا څه دی ویني چې هغه ورته چې ته وسره لارځه دا به تاسو ورته لويږي کنه ویږي کو پاک وو درې یو په پوزیشن کې بیا الله وی چا چې د ما عبادت کو د ما سره محبت کو د ما حکم منو د ما امر ورته دا چې ورشي ورته دا مسلمانان به منډه کې دی اور په طرف باندې ملائکه د تغغو کې والذین آمنوا اشد حبا لله دا مسلمانانو محبت دی الله سره ډیر ده ولې بت پرستانو چې بت لور ته ولې د دای په ور نه غي او مسلمان ته چې الله امر وکړو د دې هغه روان شو دریم د تصوف په اصطلاح باندې یو د عام خلق محبتونه دي یو د اهل الله محبتونه دي د عام خلق محبتونه دا په اغراض دنیوي باندې بنا دي د چا سره محبت وي ځکه د دنیا ګټه پوری وي هغه کومه ورسره کوي د چا سره محبت وي ځکه چې هغه د دنو ضررونه ته پکې په حکومت کې د سپارښتنه کوي مثلا د بل قوم نه دفاع دي کوي د نور ګټه روپۍ نه ورکوي خو د ضرر نه اخلاصي دا د یو سره ذاتي محبت کوي چې ګوره د ماده تکلیفونه اخلاصي د چا سره محبت وي د خپل نفس په تقاضا خایسته الګ خایسته ګرځول د محبت ورسره لري خدا ټول محبتونه په واقع کې وای د خپل نفس سره محبت ځکه راجع ټول ځان ته ده
د ده سره زه محبت کوم چې ما سره ښه کوي ما سره نو ما د ځان سره مینه ده چې ما ځان څوک راساتي د هغه سره مې مینه شي چې څوک د ما نه دفاع کوي د هغه سره د ما محبت شي ځکه د ما د ځان سره مینه ده چې څوک د ما د ځان نه ضرر به په کوي نو د هغه سره محبت وي چیرې چې د ما د نفس خواهش پوره کېږي نو نفس محبت کوي خو چې کله هم د علاقې ختم شوې لاړ شي محبت ختم شي ولې خو دا په اغراضو بنا دي دا موږ تاسو وینو دنیا کې دا ډېر ملګري ماته دا پوښتنو ته کله کله راځي ځوانان یې په تجارت کې سره شریک نه پلار خبرې نه ورور خبرې په مشوره کې څوک نه ور خبر دوی پټه ملګرتیا یې تجارتونه شروع وي حساب نه یې سره کاري مو د هغه خبره یو خیر سره کې دومره په محبت سره لګیا د پلار هم نه مني د ورور هم نه مني د بل هم نه مني خو تر یو وخته چې هغه ګټه پورې کېږي دا محبت وي چې کله هم د تاوان ځای سره راغی نو بیا په مرکو ټوله دنیا ستړې شي او محبت بیا په دښمني بدل شي یو څوک د حکومت کې نوکري لري چې تر څو پورې منبر ده خلک توقع ورته لري مړی هم ورته کوي تګ راتګ هم کوي عزت هم کوي تحفې هم وروړي چې کله هغه منبر صاحب د منبري نه ختم شو په کور کې شو اوس خو شفقت پکار ده بیا یې نوم هم نه اخلي ولې د دنیا د اغراضو په بنیاد باندې محبت و دغه الګ چې مینه د فاسده ورسره لري چې دغه الګ بیا ځوان شي بیا سپین ږیری شي بیا یې نوم هم نه اخلي ځکه هغه د ده مطلب نه پوره کېږي دغه ښځه وه چې واده شوه چې پېغله وه د ده سره یې تعلق و ملګرتیا وه محبت و چې بل سړی شو د محبت تعلق ورسره ختم شو پیدا نه اخیستل کېږي بیا یې نوم هم نه اخلي او څوک چې د الله سره محبت لري هغه بیا چې د یو چا سره محبت کوي د الله دپاره یې کوي که یې چا سره کومک کوي د الله دپاره یې کوي که یې چا پوښتنې ته ورځي د الله دپاره ورځي هر ځای چې د الله سره یې نو د الله نسبت ختمیږي وایي د دغو تر ځان هم د الله سره مینه ډېره ده د اهل الله فنا فی الله نبی علیه الصلاة والسلام یې تر څو سړی کامل مؤمن نشي ګرځېدلی چې الله تعالی دته رسول الله دته تر ځان تر مور و پلار تر اولاد تر ښځې تر ټولې دنیا نه یې محبوب شوی تر ځان هم د ده سره محبت یو حدیث مبارک ده که نه ده و چې محبت د الله سره دومره حد ته ورسېدو چې تر ځان هم به ګران شو نو د ځان د ګټې لحاظ بیا نشته د ځان د ګټې لحاظ به نشته تور حبشي غلام سیدنا بلال حضرت عمر فاروق به ورته ویل سیدنا بلال ګورئ امیر المؤمنین ده هغه د خلکو په اصطلاح باندې آزاد شوی غلام ده خدای سیدنا بلال ورته ویل نه د رنګ په لحاظ محبت و نه د دنیا نه د قدرت خدای امیر المؤمنین و هغه ته څه تمه درلوده دا محبت چې د خدای د رضا دپاره شو نه په سپینګرتوب بدلیږي نه په مسکنت بدلیږي د خدای د رضا دپاره محبت یو ته ویل کېږي چې په ورکړه د دنیا زیاتېږي نه او په نه ورکړه ختمېږي نه اوس یو سړی د تا د خدای د رضا دپاره ورسره محبت دی چې دا طالب ده که دغه طالب یو جوړ کالي درکړه تا په یغه محبت کې به زیادت نه راځي چې هغه مخکې د کوم محبت و ولې که په محبت کې زیادت راغی تر مخکې نو اوس ډېر در باندې ګران شو بیا خو نو هغه محبت د خدای د رضا دپاره نه شو خدای کالیو دپاره شو او چې په ټول عمر طالب یو چپلک هم نه کړه درته سمه یو جوړ کالي یو غړپ اوبه هم نه کړه در تا په محبت کې به کمبود نه راځي ولې تا خو محبت د دغو جنه نه کوي چې دی د ما خدمت کوي خو د الله د رضا دپاره چې د الله د رضا د خدای د دین طالب ده هغه طالبي ورکه نه کوي تا خدمت یې ونه کړو بیا طالبي ورکه شوه نو د دغو محبت ډېر قوي ده حتی دنیا کې څه کوي په آخرت کې دا محبتونه نه ختمېږي دا دوست دا ملګری ملګري ته په قیامت کې شفاعت کوي که نه کوي الاخلاء یومئذ قرآن فیصله ده دا د دنیا دوستان په ورځ د قیامت یو د بل نه بیزاره دا تنظیمونه به بیانوي چې دا کمونیستیت ده او دا پلانکی ده او دا پلانکی ده مشر به د کشر نه بیزاره کشر د مشر نن را روان ده وروسته بیا ذکر کېږي اما په ټول وخت کې یوه ماړی طالب ته چا ورکړی دومره اخلاص و معاونت ورسره کړی په قیامت کې
الله ورته چې چام د تاسو سره کومه کړی دا هغه ټول د بوزه جنت ته هغه پسې به ګرځي په صفوفو کې به وایي په محشر کې به ګرځي چا یو جوړ کالي ورکړي چې چا یو ورځ ماړی ورکړي چې چا یو غړپ اوبه ورکړي چې چا یو جوړ چپلکې ورکړي هغه به ټول د ځان سره بیایي دا ملګرتیا د دین په خاطر وه دا ختمېږي نه نو والذین آمنو هغه خلک چې ایمان راوړي اشد حبا لله ډېر ټینګ دي له جهت د مینې د الله تعالی سره ولو یرى الذین ظلموا که وویني هغه کسان چې ظلم یې کړی په خپل ځانو باندې په کفر سره اذ یرون العذاب کله چې دوی وویني عذاب او پوه شي په دې باندې چې ان القوة لله جمیعا چې قوت ټول الله لره ده او پوه شي په دې چې ان الله شدید العذاب چې خدای پاک د سخت عذاب ورکولو والا ده بت پرستانو ته که دا حال دوی په دنیا کې وویني نو لعنت دې مو په خپل شرک په پښیمانه شي خو په دنیا کې ویني نه ځکه په شرک کلک دي چې قیامت کې بیا به بېزاري کوي استبرأ الذین دستي هلته قیامت ورځ چې شوه کشران به د مشرانو نه بېزاري مشران به د کشرانو نه بېزاري مشر به په دا پیږي چې دا ما چې ګمراه کړی دی د دې وجې نه ماته عذاب نور رازیاتېږي مشر به د کشر نه انکار کوي کشران به وایي چې اخ خیر څنګه په دنیا کې د تاسو غلامي کوله کاشکې یو وارې بیا دنیا ته تللي وای چې تاسو به هم داسې ګوتې پرېښوئ لکه نن مو چې موږ پرېښو استبرأ الذین اتبعوا کله چې بیزاره شي هغه کسان چې مطبوعان دي مشران دي کافرانو دي من الذین اتبعوا دي هغه کسانو نه چې تابعان او کشران دي دوی دي ورأوا العذاب دواړه ډلې وویني عذاب وتقطعت بهم الاسباب قطع شي غوڅه شي په دې کې هغه اسباب د خپلوي نن خو د یو تنظیم خلکو ځکه مینه سره کړه تنظیم به ختم شي یو قوم خلکو ځکه مینه سره کړه قوم به ختم شي وقال الذين نتبعوا وبوي هغه کسان چې تابعان وو لو ان لنا کرتن کاشکې چې یو عارف بیا تللی وای دنیا ته فنتبرأ منهم موږ به هم بېزاره وو د دغه مشرانو نه بیا به هم غوټ نه ورکوو ملګرتیا به هم نه ورسره کړه کما تبرؤ منا لکه څرنګه چې دوی نن بېزاره شو دي موږ نه كذلك يريهم الله اعمالهم دغشن ولویني الله تعالی دوی ته عملونه دي حسرات افسوزون عليهم په دې باندې وما هم بخارجين من النار ندي دوی وتون کې دي اور د جهنم نه